خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو نور سمسور بېکړو د جنت په مثال افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کرنې سکتور یې د صنعت او خدماتو ترڅنګ د کورني ناخالص تولید مهمه برخه جوړوي. د هیواد اکثریت وګړي په کرنه او مالدارۍ مصروف دي او د ډیری کورنیو عواید د کرنې له برخې څخه تامینېږي. تازه او وچې میوې، سابه، غلېدانې، لبنیات، حبوبات، جلغوزي، زیتون، هنجه، شات او زعفران د افغانستان عمده محصولات دي. کرنیز محصولات د افغانستان مهم صادراتي توکي تشکیلوي چې د 1401 لمریز کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د صادراتي توکو ډیری برخه یې کرنیزو محصولاتو جوړوله. اوس مهال د نړۍ لسګونو هیوادونو ته 110 ډوله کرنیز توکي صادریږي. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د بنسټیزو کارونو او اسانتیاوو لکه سړې خونې، شنې خونې، اصلاح شویو تخمونو مرکزونه، پر کرنیزو ځمکو د شاړو دښتو بدلول، شاړو دښتو ته د اوبو رسول، هیوادوالو ته د لنډمهال او اوږدمهال لپاره په اجارې د کرنیزې ځمکې ورکړه، د مسلخونو جوړول، افغاني محصولاتو ته په کوردننه او بهر کې بازار موندنه او په کرنه کې د پرمختللې ټکنالوژۍ څخه استفاده هغه څه دي چې په دې سکتور کې لومړیتوب ورکړل شوی دی.